زما په دې کلي کې چې کم نران کسان یې ټول لاسونه چوت کوي هلکه په دې ټولو پسې منظرې را پرېږده وزیره دا وګوره یو غیرتي ځوان پاتې شوی دی په پوره علاقه کې نور ټول د منظرې دیرې وتښتېده دې ناست دی راځه چې انعام ونه ورکړو السلام علیکم ځوانه د منظرې د یارې نه ټول وتښتېده وګوره ته په خپل ځای باندې ناست یې پاڅه چې بادشاه در انعام درکړي پاڅېدی نه شم بادشاه صاحبه ولې نه شي پاڅېدی د منظرې د یارې نه غولتې تا چې زما سره وکړه ده چې څوک کوي ولې روري زه د دې سره مینه کوم تا د ما سره مینه نه کوي نو نه دې کوي ما ته به ویلو دا لاړه زما ښځې ته استاد صاحب راغی لاسونه چوت هلکه ته بېګا سکول ته ولې نه وې راغلی استاد صاحب زما پرون خوب لید زمبړ ومه نو ته ولې نه وې راغلی استاد صاحب زه د په هغه جنازه کې وم السلام علیکم وعلیکم السلام مشرف په خیر بس کینه دلته دا یو کس دی پسې نمبر نه زما ډېره غټه تادي ده او دی ته لړ که او بس دی به وروستۍ دغه کې او زما ضرور کار دی عجیبه سړی مې کینول له دې لړ کومه تا نه دی لړ که زما ضرور کار دی که نه ته پاڅه ملګري لږ تاسو ما عجیبه کار کوي کینه څه وکړم مشره ګیره له جوړه کړم نه برید ته له برابر کړم نه ویښتل له جوړ کړم نه نو څه وکړم په دې سر کې مې سپکې شي دي دا را وګوره دا مشره څه عجیبه خوله جوړی پرنجی راغلی نو پرنجی درغلی نو وایي که که نه خوله د سیکه یې بیا بندی دی چل کوي نو چې پرنجی کوم زما ښځې وایي چې تا له پرنجی درشي که نه نو زه تا بیا په ځان پسې راغواړم نو دا خو ډېره ښه خبره ده که نه چې په ځان پسې دې غواړي نو هغه مړه ده په قبر کې پراته ده هلته مې غواړي که نه زه به داسې استاد کله جوړېږم چې بیا داسې کټینګ کوم یاره ستا را خلنده دا د داسې استاد د جوړېدو نه ده خو ته د اخته مخته ټولوه ورته وړه غورځوه السلام علیکم وعلیکم السلام څومره ټایم به لګي یاره مشره 1 غنټه به لګي دوه خو دې ولګي ښه په قلاره دې وځي ښه السلام علیکم وعلیکم السلام څومره ټایم به لګي یاره نیمه غنټه به لګي ښه په قلاره دې وشي ښه په قلاره په ارام باندې ښه السلام علیکم وعلیکم السلام څومره ټایم به لګي یاره مشه 15 منټه لګي هغه ځای کېنسته ښه په ارام 3 غنټې ولګوئ زما پیدا ده ښه په ارام سره ښه په قلاره استاد دا سړی روزانه راځي بیا داسې ځي کله وایي زما پیدا ده کله وایي 3 غنټې ولګوه کله غنټه په منډه ورشه داسې که دی د کوم ځای نه راځي کوم ځای ته ځي شابه زر ورشه شابه استاد د راتلو نه نیمه خبره خو زه ډایرکټ ستاسو کور ته څه کوي مړه مشره ودېرولو په دې پاڼو کې ننوتی سړی مسلمانه کار پټکل ناسومه کار مړه ته اوس په دې پاڼو کې کوي یاره دا اډرس ته معلوم دی دا راته لږ وښیه پاکستان کې نه پېښور کې نه پنجاب کې نه نو کوم ځای پته نشته مشره څه هوښیاره خبره راته وکړه چې مخکې مې په زندګۍ کې په کار راشي نو خبره درته کومه ډېره د حقیقت ته چې نن یو کار کوې که نه هغه سبا ته پرېږده همیشه څه ګډې وډې وایي خلک خو وایي د نن کار سبا ته مه پرېږدی ته وایي د نن کار سبا ته پرېږده دا ډېره پرېږده که نه خو ته به دې شپه کې مړ شي سبا به دا کار بل سړی وکړي هغه ته به پاتې شي ته به ترې نه خلاص شي بابا کېنه بابا سوري ته کېنه ستړی شو سړیا بابا د څومره وخت نه په مکمل توګه شمکور یې بس یې 8 کاله وشو ښه نو داسې یو مشهوره خبره راته وکړه د خپل لوندتوب بس مشهوره قصه دا ده چې روان شوم په لارې روان وم نو یو شي سره ولګېدم وجنګېدم نو ما وی چې چېرته پردۍ زنانه ده مې ماپ مې کړه نو هغې وې با نو پردۍ میښه وه چېرته نو بیا روان شوم نو بیا د یو شي سره وجنګېدم نو ما وی دا خلک چې ده د خپلو سارو غم هم نه کوي چې دا وتړي همۍ پرته میښه ده بله میښه وه نه زنانه وه پردۍ السلام علیکم خیر مشره وعلیکم سلام کینی جی
ها مشره څه خدمت کوم وخت در واړه کما خانو د جهانگیر خان د سټایل 0 روپۍ چلیږي نن سبا د ارباز خان دغه 1500 چلیږي کوم یو سټایل دلو کوم 10 روپۍ والا به دغه می سمې نه راځي او زمانه بخت رحمان جوړ کا اله کنه کا ها دا مخامخ دا کرے دیاد نه تاسو دا او اخه دا پاکه خاون باندې ډیر ظلمونه کوي زې په جارو کوي او لوخي پیز یا وړ پیاغږي او روزانه دا دز غپتي نو تراشه د خته ته لګونه خوناو کا خا مخامخ کنه تم گاونډي نه زه گاونډي نه زه خاونم مشره ډیر په سور کې نن څه دی خوړو الکه بساغو کې مې گئی واچوړه او بس و مې خوړه ډیره غټه مزه را کړنو ساګو کې دا گئی واچولا واو یره مشره خدای ته وګوره زمونږ را کون ګولې ده سنشتي یو دانه دلته واچو په تړکه به کې دواړه رونه به وخورو ته خو غټ خارې یره ته خو غټ خر پلارې یره شکر دې چې پلار از خو یو بلو پیژندو بابا تو ضروري بری وای مسلمانانو خدای خوښ شوی نه بچو ما بچا مهرباني تا چې تو چت کم خدای پاک تو چت کا